دا جمع په موږ باندې راغی او ګوره زموږ ډېر ملګري دي او ډېر خپل خپلوان دي اوس د خاورو لاندې پراته دي. دا جمع د هغو په نصیب کې نه و. تېر شوي جمع کې موږ سره وو او خبرې هم کولې. جمع ډېر سخت دی او جمع دې کار له اوږد شو، چا وي لنډ دی او چا وي جمع سخت نه دی. غریبان ټول اوس په خاورو کې پراته دي. څه خیال خپل ځان وبارکي. دا جمع به په تا داسې راځي په مخه، ته به ناستې، ملګري به ځي، خپل خپلوان به ځي، مور پلار به ځي، ښځه به ځي، بچي به ځي. ما لیکل راوړي، زه به ناست یم، د جمع به مه راتېرېږي. یو ورځ به ګوره جمع راشي خو ته به نه یې. جمع به راځي. زه خبره ګوره د جمع نه کوم چې جمع به راځي که نه به راځي، زه خبره ستا کوم جمع به راشي خو ته به یې که نه به یې. ټیټه سوچ پکار دی. زموږ د ژوند تېرېږي. د انسان دومره عجیبه دی، کله نه کله زه ډېر سخت تعجب کې راشم یو سړي ته چې خوشحالېږي، وایي 2 کاله بعد به کلي ته ځمه. څو کاله بعد؟ 2 کاله. او د ورځې شماري چې کله 2 کاله تېر شي دومره خوشحاله وي، سم خوشحاله وي. د الله بنده 2 کاله رب العالمین ته نږدې شوې، سفر دې و نږدې شوې. اوس ورو مخې ته دې ته زموږ سوچ نشته. تېر شوی جمع او دا جمع 1 کال سفر موږ د رب العالمین طرف ته وکړو. دا سوچ کوئ 1 کال موږ رب العالمین ته نږدې شو. اوس به نه چې مخکې څومره سفر پاتې دی، خو سفر ګورې روان دی، ودرېږي نه. هېڅوک داسې نشي چې د هغه سفر په منځ کې ولاړ دی چې زه خیر دی دې ځای پورې سفر وشو، دې ځای که ودرېږو بیا به مخکې کوو. سفر مسلسل روان دی. 1 کال به موږ باندې تېر شو د هغه جمع دې جمع پورې رب العالمین ته موږ 1 کال نږدې شو. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د هغه جمع نه دې جمع پورې تاسو سوچ وکړئ چې تا کړي څه دي دین دپاره. تا څه کړي دي؟ رب العالمین ته څومره نږدې شوی، څومره دې لرې شوی، څومره دې علم کړی، څومره دې کوشش کړی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي. د ځان سره سوچ وکړه چې 1 کال کې تا د دین دپاره څه کړي. دا د درېیم ګورې چې دنیا دپاره که دې سوچ وکړو ډېر څه دي کړي. موږ ته پته ده که د رب العالمین دنه خفه شو نو څوک به یې راضي کوي. که د جنت سره لاړ نو څوک به یې دله وګټي، او که د جهنم دې په نصیب شو نو څوک به دې ترې بچ کړي. دې خبرو ته سوچ پکار دی چې دا ژوند زموږ روان دی، په دې کې څه کول غواړي. او ځکه د ځان سره فایدې خبره ساته. ژوند ټول 15 ورځې دی. ژوند ټول 15 ورځې. دا ډېره اهمه خبره ده، وینا یاد ساته. یو هغه ورځ ده چې یوم مفقود، ورکه شوې ورځ ده، هغه تېر شوی دی، ماضي ورک شوی، ختم شوی، هېڅ پکې نه کېږي. څه کېږي پکې؟ هغه سړی خوش قسمته چې په ماضي کې څه کوي. یو سړی دی په ماضي کې د رب العالمین لپاره ډېر څه کړي، دا ډېر خوش قسمته انسان دی. خو زموږ په شان ګناهګار چې زموږ په شان ګناهګار وي نو هغه چې هغه ماضي را یادوي، د ماضي هغه ګناهونه را یادوي، نو هغه بوج پې ښه ډېرېږي. موږ په ماضي کې څه کړي؟ ماضي خو زموږ نه داسې لاړ. دویمه هغه ورځ ده یوم مشهود ورته ویلی کېږي. یوم مشهود د کومه ورځ چې ستا ده، د کومه چې روانه ده، دا ډېره قیمتي ورځ ده. ولې قیمتي ده؟ چې دې ټیم کې ته څه کولی شي، رب العالمین ته نږدې کېدی شي، د جهنم نه لرې کېدی شي. په دغه ورځ کې دا کومه چې ده ګورې فقط په دې 15 ورځو کې دا یو ورځ ده چې ته پکې څه کولی شي، نور کې هېڅ هم نه کېږي. ماضي کې څه کېږي؟ نه کېږي. دا ورځ ده په دې کې ته څه کولی شي. درېیمه ورځ ده یوم مورود. هغې ته یوم مورود وي، په کومه ورځ چې ملک الموت راځي ته نه به ساه اخلي، په هغه ورځ هم څه نه شي کولی. بله څلورمه ورځ والا یوم موعود، یوم یقوم الناس لرب العالمین. دا هغه ورځ ده چې خلک به رب العالمین ته ودرېږي، په هغه ورځ هم څه نه کېږي. او 5مه ورځ ده یوم ممدود. یوم ممدود څه ته وایي؟ یا به جنت ته ځي او یا به جهنم ته ځي. دغه 15 ورځې دي ستا ژوند تېر شوی. اوس چې پکې مرګ رب العالمین ته ودرېده، یا جنت یا جهنم، قصه ختمه شو. ولې داسې دومره غټ ژوند جوړ کړی؟ ستا څومره ژوند دی؟ څومره تا تېر کړی؟ 80 کاله، 80، 100، 200 کا، 1000 کا، 2000، بیا رب العالمین ته ودرېدلي. نو ته ډېر ساده انسان یې چې دې عمر ته خوشحالې یې. دا خو صرف هسې وخت دی چې راغلی سترګې رب په اندازه تېرېږي. اوس موږ
د مسافرو په شان دی ونې لاندې ناست یو. بس زما تاسو ته نصیحت دی چې د دې وخت نه فایده واخلئ او د خپل وخت چې دا قیمتي کړئ او د دنیا په دې دغه باندې چې دوکه نه شي. ګورئ د دنیا په دې نعمتونو باندې دوکه نه شي. ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده او ډېره ښکلې خبره کړې ده: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هر د زنانه بچی چې ښځې نه پیدا دی که ډېر هم دی په سلامتیا کې یوما على آلة حدباء محمول، خو یو ورځې به دغه کټ باندې راوچت کړی ډېر هم په سلامتیا کې او نعمتونه او برکتونه یو ورځې به دغه کې راوچت کړی. داسې دې خبره کې شک نشته. بیا څه وایي: يا صاحبي لا تغترر بتناوم فالعمر ينفد والنعيم يزول. نو شاعر وایي ملګریه په دې نعمتونو باندې چې دوکه نه شي عمر ختمیږي او دا نعمتونه به ټول لاړ شي ختم شي. لکه چې ستا عمر چې کله ختم شو نعمت په د هغې سره ختمیږي. داسې ده که نه ده؟ که نه ده به د هغې نه بعد هم پاتې څنګه ستا عمر ختمېدو که څه نعمتونه شي دا به هم ختم شي. نو په آخره کې ډېره عجیبه خبره کړې دي د سوچ کوئ: فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. که چېرته قبر ته دې جنازې وړي په خپلو اوږو باندې دا هم یاد ساته. شاعر وایي یو ورځ به تا هم خلک په اوږو باندې وړي. فاعلم بأنك بعدها محمول. یو ورځ به تا هم راوچتوي. والله العظیم که په دې خبره کې شک یو ورځ به زه راوچت کړی یم. زه به لرګي وړو، زه به پلانی مړلی. څوک به الله دې وبخي، څوک به وایي چې ښه سړی نه و، څوک به څه وایي. هر سړی به خپله رایې بیا ورکوي او په دغه لرګي باندې به زه پروت یم. نه چېرې به جواب ورکولی شم او هېڅ هم نه شم کولی. یو ورځ به پکې ټیم راوچت کړی. وایي ستا مشران یې پکې نه دي راوړي په دغه کټ کې؟ راوړي دي که نه دي؟ راوړي دي. تا به پکې وړي که نه؟ کشران به دې اوچتوي یو ورځ. نو هوښیار انسان هغه دی چې په دې ژوند باندې دوکه نه شي، په دې مال باندې چې دوکه نه شي، په دې بچو چېرته دوکه نه شي. ګورئ